سلامونه دوستانو، تمه ده چې روغ او جوړ خوشحاله او سوکاله به یو دا مخال به ګورئ اف جي ټایپس یوټیوب چینل. درنو دوستانو، تاسو لپاره مې نن یوه ډېره په زړه پورې او بهترینه طریقه راوړې ده چې دغه طریقه په تاسو ته هېچا اوسه پورې نه وي ښودلې. ډېره په زړه پورې طریقه ده دوستانو. څنګه کولی شو په فیسبوک کې پوسټ وایرل کړو. تاسو به دوستانو کتلي د خلکو پوسټونه په زرخاو لایکونه کمنټونه اخلي. تاسو کتلی شئ 12,000 لایکونه یې اخیستي دي او 149 کمنټ دي. داسې دوستانو نور پوسټونه هم تاسو ته ښیم. تاسو کتلی شئ 3,400 کې یعنې 3,400 لایکونه یې اخیستي دي. همدغه طریقې باندې دوستانو اوس تاسو ته ما نن ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو دغه وایرل کړو. او تاسو کتلی شئ 9,000 په البته 5,900 لایکونه دې اخیستي دي او 294 کمنټ هم دي. نو څنګه کولی شو دوستانو چې دغه پوسټ په فیسبوک کې وایرل کړو. تاسو به دغه دوستانو وګورئ 55,000 لایکونه او 333 کمنټونه 414 کسانو دغه شیر کړی دی. نو دوستانو کولی شو په ډېر اسانۍ سره دغه پوسټ وایرل کړو. زموږ چې کوم پوسټ وکړو هغه هم همدومره کمنټونه او لایکونه واخلي. د دې لپاره دوستانو تاسو خپل فیسبوک را خلاص کړئ او را به شئ دغه پورته 3 ډاټ باندې به کلیک واخلئ. لاندې به راشئ، لاندې موږ ته راځي سیټینګ اینډ پرایوسي. په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ دغه سیټینګ برخې ته. کله چې دوستانو تاسو دغه سیټینګ برخې ته راشئ لږ به داسې پورته پسې لاړ شئ. دلته موږ ته راځي how people find and connect you. دغه پاس اپشن دوستانو تاسو ګورئ، دغه اپشن به تاسو کلیک کئ. کله چې دوستانو دغه کلیک کئ را به شئ دغه دواړه اپشنې به ورته فعالې کئ. دغه اپشن به تاسو سره داسې غیر فعال وي، را به شئ دغه به هم فعال کئ او دغه لاندې به هم فعال کئ. یعنې دغه دواړه به دوستانو تاسو روښانه کئ، د ټیک مار به داسې ورته شین کئ. دغه کار مو چې کله دوستانو وکړ تاسو به شاته راشئ، د کوم ځای کې چې پوسټ کوئ دلته به کلیک واخلئ. را به شئ ګیلري څخه به یو تصویر ورته انتخاب کئ. زم دوستانو راځم یو تصویر اوس انتخابوم. دوستانو یو تصویر انتخاب کئ، تاسو بیا هم انتخاب کئ. را به شئ لاندې دغه کوم اپشنونه د سټیکر علامه تاسو ته اوس ښایم. دغه د سټیکر علامه به دوستانو تاسو اوس کلیک کئ. دغه مو چې کله کلیک کئ تاسو به راشئ اکټیویټي ته. اکټیویټیز باندې به کلیک واخلئ. دغه اپشن تاسو ګورئ دوستانو، دغه اپشن مو تاسو کلیک کئ. زه تاسو دغه هم اوس روښانه کړم. دغه اپشن مو دوستانو تاسو بیا کلیک کئ. کله مو چې دوستانو دغه کلیک کړ دغه ځای کې تاسو خر ته انتخابولی شئ. خو راځو دلته ما سره یو څو لیکنې دي هغه تاسو لپاره اوس ښایم. دغه لیکنې دوستانو تاسو به دغه د ډسکرپشن کې یو تاسو کولی شئ ډسکرپشن کې زما د واتساپ چینل لینک دی، هغه لینک باندې کلیک واخلئ او زما واتساپ چینل کې ضرور تاسو جوین کړئ او هغه ځای کې هم کولی شئ دغه لیکنې ترلاسه کړئ. راځو زه اوس مثلا راځم د هغه ICC ته. ICC کرکټ ورلډ کپ دا چې اوس زیات استعمالیږي همدغه زه کلیک کوم، کپي کوم. راځم دغه پاس سرچ کې دوستانو، تاسو پاس سرچ وینئ دغه ځای کې ورته پیسټ کوم. دلته تاسو کتلی شئ ICC کرکټ ورلډ کپ لیو. دغه لومړی چې کوم ګورئ دوستانو تاسو به دغه ورته انتخاب کئ. کله هم دوستانو دغه انتخاب کئ تاسو پوس کتلی شئ تاسو خپل نوم هم دی او دغه هم ورسره راغلو. راځو نیکسټ باندې کلیک اخلو، دغه پوسټ کوو. اوس دغه به دوستانو موږ داسې پوسټ کوو. نو تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره دغه خپل پوسټ چې کوم دی دغه وایرل کړئ په فیسبوک کې. بیا که تاسو فالوورز به هم زیاته راځي، لایکونه کمنټونه به هم زیاته اخلي. کله که ویډیو داسې پکې وایرل کړئ نو زیات ویوز به هم پرې راځي. نو تاسو کولی شئ په زرګونو لایکونه په زرګونو فالوورز د دې له لارې لاسته راوړئ. یا ټول خلک چې کوم غټ پیجونه لري، خرڅ چې لري، کوم څوک چې پوهېږي همدغه طریقه کاروي. نو دغه ویډیو دوستانو ته همدې ځایه که داسې نور ویډیوګانې غواړئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، موږ ویډیوګانې لایک کوئ او له نورو دوستانو سره یې شریکوئ.